رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من تشبه بقوم فهو منهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي هر چا چې یو قوم سره مشابهت وکړ، هر چا چې خپل ځان یو قوم ته ورته کړ، یو قوم سره خپل ځان برابر کړ، د یو قوم تابعداري کوله په خپل عقیده کې، په خپل عمل کې، یعنی خپل سیرت او صورت او خپل انفرادي ژوند، خپل اجتماعي ژوند، خپل سیاسي ژوند، خپل اقتصادي ژوند او خپل نظامي د غیر سره برابر کړ، د يهودو سره برابر کړ، د نصرانیانو سره برابر کړ، د هندوانو سره برابر کړ، یعنی د خپل ژوند هر لحظه چې بل چا سره برابر ولا نو دا به د ما قوم راځي. نبی عليه الصلاه والسلام فرمای نو عزت مو د موږ تاسو به ټول خپل عقیده، خپل عمل، یعنی سیرت او صورت، خپل انفرادي ژوند، خپل اجتماعي ژوند، خپل اقتصادي ژوند، خپل نظام، خپل سیاست، دا ټول باید د اسلام سره مشابه کو، دا ټول باید اسلام ته هم ورته کو، باید اسلام سره مشابهت کو، باید مسلمانانو سره مشابهت کو، باید د قرآن او د حدیث او د صحابه او تابعداري وکړو. نو بیا موږ او تاسو ان شاء الله صحابه سره راځيږو، بیا موږ او تاسو مسلمانانو سره راځيږو. کوم مشابهت د نیټو سره کو، یا د امریکا سره کو، یا د هندوانو سره کو، نو بیا موږ هغه سره راځيږو. نو ډېر احتیاط پکار ده چې موږ تاسو خپل ژوند چا سره مشابه ده. زمونږ د بدن سیرت او صورت، یعنی زمونږ عقیده او زمونږ عمل انفرادي او اجتماعي ژوند چاته ورته ده. نو دا ډېر مهمه خبره. نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. هر چا چې یو قوم سره مشابهت وکړ، یو قوم سره ځان برابر کړو، نو دا به د هغه قوم سره راځي. الله پاک دې موږ او تاسو مسلمانانو سره راځي، الله دې موږ او تاسو صحابه سره راځي.